بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کتاب قدوری مضمون فقه موضوع طهارت فصل اول په طهارت کې د اوداسه د ماتونکو موضوع نن تشریح کوو چې په کومو شیانو سره اودس ماتیږي. اول ما خرج من السبیلین قدوری ملا صاحب وایي هغه چې راووځي د دوو لارو څخه د بول یا د چکر د لارې څخه چې هر شی راووتی په هغه سره اودس ماتیږي، که هغه باد وي او که بل هر شی وي، که اوبه وي ایا دي که چکر وي او که ایا دي بولې وي، هر هغه شی چې د دوو لارو څخه د راوتلو د بولو او د چکر د لارې څخه چې هر شی راووتی اودس ماتي. دا شرط نه ده چې خامخا به یا ډیر وي یا به لږ وي، بس که ډیر وي که لږ وي په هر څومره اندازه چې یې اودس ماتي. دوهم شی والدم والقیح والصدید، وینه، نونه او ژړې اوبه. وینه چې د انسان د بدن څخه راووتله اودس په ماتیږي. و په دې شرط په دې درو کې دا شرط سته چې د بدن څخه راووتله او بره وبهېدله. بهېدل جریان یې پیدا کوي، جریان وبهېدل. که وینه د انسان د بدن څخه راووځي ځای پر ځای ولاړي، مثلا د خبرې په یو ستن سره لاس زخمي کړي یا په ستن سره لاس وولسي، یو څاڅکي وینه راوځي ځای پر ځای ودرېږي، په دې سره اودس نه ماتېږي. یا پر مخ باندې ژړه دانه وي، دغه ژړه دانه کښېکاږي، د هغه څخه وینه راوځي ځای پر ځای ودرېږي ونه بېږي، اودس نه ماتوي. یا پر بدن باندې زخم وي، نونه هغه سپینې اوبه د زخمو څخه راوځي ځای پر ځای ولاړې ونه بېږي، بیا اودس نه ماتېږي. نو دا وینه او دا نونه او دا ژړې اوبه دا درې که د انسان د بدن سره ووتلې او وبهېدلې جریان یې پیدا کړي اودس ماتوي، او که جریان پیدا نه کړي اودس نه ماتوي. که د انسان خولې وینې کولې، مثلا د ځینې کسانو غاښونه وینه کوي، که چیرې د ناړې آیدې تو کړلې او په هغه کې وینه وه، نو درې حالت لري. که دا وینه لږ وه، ناړې ډېرې وي، اودس یې نه دی مات. پاته دوه صورته کې اودس ماتېږي. که وینه او ناړه سره مساوي وه هم یې اودس ماتوي، او که وینه پر ناړو باندې ډېره وه هم یې اودس ماتوي. دریم شی والقیء ملء الفم، قی استفراق یا خواګرځېدل، که دا په ډکه خوله سره وي اودس ماتوي. که په ډکه خوله سره د چا قی وګرځېدي، استفراق یې وسو، په ډکه خوله سره اودس یې ماتوي. او څلورم شی چې اودس ماتوي هغه خوب دی، و نوم خوب اودس ماتوي. په دې کې څو صورته دي، په دې کې څو صورته جوړیږي. یو صورت دا دی چې سړی په ولاړې بیدوي، که په ولاړې بیدو په دغه خوب سره د اودس نه ماتېږي، ځکه د بدن کې اوس هم یو اندازه قوت سته چې د بدن یې ساتلی دی. او که چیرې سړی چازانو ناست و بیدو، په هېڅ یې تکیه نه وه کړې هم یې اودس نه ماتېږي. نارینه که بالفرض په لمانځه کې بیده سي د سجدې په حالت کې هم یې اودس نه ماتېږي. او ښځه که په لمانځه کې د سجدې په حالت کې بیده سول اودس یې مات دی. په خاطر د دې ښځه چې داسې مشچه سجده کوي چې په سجده باندې پرته وي، نو که په دغه حالت کې بیده سي اودس یې ماتېږي، ځکه دا پسې پاته کېږي. او نارینه داسې جګه خلاصه لوړه سجده کوي، که هغه بیده سي راغځارېږي د سره کښېني راپورته کېږي، نو اودس یې نه ماتېږي. هغه لمونځ خو یې نو خرابېږي، هغه به د سر راوګرځي. او خوب که په داسې حالت کې وي چې پر اړخ باندې پروت وي، ماتونکی د اوداسه دی. یا پر یو شي د مخ د خوا ځان اچولی، داسې پر یو میز، پر یو چوکۍ، پر یو بالښت پر هر شي اودس یې ماتېږي. یا داسې شا د خوا ته تکیه لګولې پر یو شي باندې بیده یې اودس یې ماتېږي. و داسې تکیه لګولې که چیرې ته داسې فرض کړې چې هغه شی ایسته کړې دی غځارېدی، نو اودس یې مات دی. او که په داسې حالت کې څوک بیده و چې پر شی تکیه نه وه لګولې او دی نه غځارېدی، په د خپل بدن په یو څه قوت په ده کې و چې د خپل بدن یې برقرار ساتلی، بیا نو اودس نه دی مات. والغلبة على العقل، که د انسان پر عقل باندې غلبه راسي، مثلا د خبرې په بېهوشي سره بېهوشه سو اودس یې درلودی، بېهوشي باندې راله، کله چې په سد کې رالي اودس یې مات دی. او د هغه رنګه پر عقل باندې غلبه راله په لیونتوب سره، لیونی سو، نو په د لیونتوب سره هم د اودس ماتېږي. بعضې کسان دا د میرګانو مریضي لري، دا مریضي باندې راله که اودس درلودي بس اودس یې ماتېږي. شپږم شی قهقهه ده، په زوره اواز لرونکې خندا. که داسې خندا وي چې هغه اواز ولري، په دغه اواز لرونکې خندا سره چا په لمانځه کې دننه وخندل، لمونځ یې هم فاسد سو، اودس یې هم مات دی. او که چیرې د لمانځه د باندې چا وخندل، د لمانځه د باندې قهقهه په زوره خندا د اوداسه ماتونکې نه ده.
رسول علیه الصلاة والسلام او صحابه ته لمونځ کوي در مخ او صحابه په لمانځه کې پسې شاته پسې ولاړ وه. عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه یو ړوند صحابي و، هغه را روان راتلی د لمانځه دپاره په یو ډب کې ولوېدی. صحابه چې دا حالت ولیدی نو په لمانځه کې یې وخندل بعضې صحابه. نو رسول علیه الصلاة والسلام د لمانځه د ادا کولو وروسته و دوی ته وویل چې تاسو به لمونځونه هم د سره راوګرځوئ او اودسونه به هم وکړئ. نو د دغه روایت څخه زموږ په مذهب کې دا ثابتېږي، زموږ مذهب علما په دې سره دلیل نیسي چې دغه قهقهه په لمانځه کې په زوره خندا ده او داسه ماتونکې ده. دا یوه